बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस ته یونټ نمبر 2 دی او په دې کې بنن مونږه یو اکټیویټی چې دا هغه وکاو د دې اکټیویټی نوم دی د نی جرک ریفلیکس دا یو ریفلیکس ایکشن دی د نی جرک مطلب دا دی د انسان چې کوم زنګون دی په دې باندې یو اکټیویټی کیږي چې هغه د نی جرک ریفلیکس چې دی هغه ته ویل کیږي داسې د ټیونینګ پارک په شانتي یو سیجی هغه ډاکټران د خلکو د زنګون نه چې دی هغه راواچي نو دغه ته مونږ نی جرک ریفلیکس وایو نی جرک دی ته وایي چې کله ول د زنګون نه د سیز راواچي نو دا کم زنګون چې دی دا ټوپ وهي د دې سره د ثابت خپه چې د مخ کې لاړ شي نو دغه د نی جرک وایي ریفلیکس نو دا کم عمل چې کیږي دا بیزانه کیږي ځکه دې ته ریفلیکس دا ټکی چې دی دا پکې استعمال شوی دی نو د نی جرک ریفلیکس په دې کې بس چلی اول بسر دا اکټیویټي بسنګيږي سیټ ډاون اول به تاسو کینئ and cross your legs بیا به یو خپه په بل خپه باندې لپاسه چې دی هغه کېدی دې ته سوې cross your legs in such a way په کومه طریقه باندې that the shin of your upper leg can swing freely چې زمونږه ګس خپه چې دا هغه لاندې او زمونږه د خې طرف ته کوم خپه چې دا په لپاسه او د زنګون نه لاندې زمونږ د کوم خپه چې دا زنګي نو اوس دا اکټیویټي بسنګ سوینګ دا ټکی چې راځي نو دا اصل کې څه ته ویل کېږي دا ځانګلو ته وایي ټیک ده نو اوس دا اکټیویټي بسنګ کوي ګیو ا شارپ ټیپ مطلب دا دی چې داسې یو سیز به راوالې د زنګول نه به را پرېږدي ګیو ا شارپ ټیپ داسې به را پرېږدي جسټ بیلو د نی کیپ کم زنګون چې دی د زنګون دا کومه ټوپۍ چې ده نو د دې نه مې لږ ټوټې لاندې چې دی تاسو راواچوئ with the edge of your hand په خپل لاس باندې نو what happens نو ستاسو دا سوچ وکئ چې د دې نه بعد به سیجل کیږي اکټیویټي دا ده و چې تاسو کینئ خپلې خپې په داسې پوزیشن باندې کېدی چې ستاسو خپې چې دی هغه کراس پاتې شي ګس طرف ته کوم خپه چې دا لاندې لپه او خې طرف ته خپه چې دا په لپاسئ بیا چې کوم زنګون نه د دې نه لاندې یو سیزي هغې ته ټیونینګ پارک یا داسې بل سیز سټکی شانتي هغه به تاسو راوالئ هغه به د دې زنګون د ټوپۍ نه لاندې د خپې له چې دی راواچوئ نو تاسو نوټ کړئ چې سی چل کیږي ټیک شو اوس په دې کې دا خبره ده چې دا اوس تاسو له چې دی زنګون نه اخیستی دی ټیک شو اوس په دې زنګون کې کوم خپه چې دا په دې کې کم سیزونه چې دی شامل دي څه کوئ په دې کې اول به سره زموږ سره دی hamstring muscle اوس دا مسل چې دی دا زمونږه چې کم پتونان دي د هغې نه لاندې طرف ته چې کم مسل دي نو هغې ته ویلی کېږي hamstring muscle نو په دې اکټیویټي کې اصل کې کار د دې hamstring muscle دی د hamstring muscle نه علاوه په دې کې موټر نیوران دي بیا پکې زموږ سره چې دی انټر نیوران دي د هغې نه علاوه سنسر نیوران چې دي هغه پکې موجود دي بیا د دې پتون کې لپاسه طرف ته کوادریسپس مسل چې دي هغه موجود دي ټیک شو بیا چې کم زنګون دی د دې چې دا کم پټ دی د زنګون دا کم ټوپۍ چې ده دغې ته مونږ څه وایو پیټیله ورته وایو ټیک شو بیا مسلز او هډوکي چې یو بل له په کم سیز ورغلي نو هغه زموږ سره پیټیلر ټینډن چې دی هغه دي نو اوس دا زنګون په دې طریقه باندې پروت دی نو دې سیز ته تاسو ګورئ ما چې دی د دایره چاپېره کړه نه اصل کې دا سیز دی سټکي شانتي یو شکل دی دا سیز به تاسو را پرېږدئ او د دې زنګون نه لاندې دا کم ځای چې دی دا هسې کوي ورته دې ځله چې دی را پرېږدئ نو چې کله دې ځله تاسو را پرېږدئ که نه نو دا خپه د دې ځینه واله د دې لاندې ځي پورې نو دا به داسې مخکې طرف ته چې دی دا به مومنټ شروع کړي چې کله مخکې طرف ته مومنټ شروع کړي نو هسې عامه خبره په دې کې دا مشهوره ده چې یو سړي ته انګزایټي ډېرې نو دا خپه چې دی دا به مخکې ځي خو دا خبره نه ده اصل خبره دا ده چې کله دا خپه داسې په مخ کې باندې لاړه شي ټیک شو چې کله دا خپه په مخ کې باندې لاړه شي نو څه چل به کېږي آیا په دې کې به داسې کم ایکشن دی چې هغه کېږي او هغه چې دی مونږه محسوسو ټیک شو نو د دې اکټیویټي دپاره تاسو له دا کوېسچن یې درکړلی اولنۍ اکټیویټي تاسو اولنۍ کوېسچن تاسو له څه درکړلی چې what feeling do you get in your thigh muscle کم thigh muscle چې دی hamstring muscle چې ما تاسو ته ووې په دې کې تاسو څه محسوس کړو نو په دې کې به تاسو دا ولیکئ چې we feel a sudden movement in thigh muscle
یا we feel like our leg is jumping. یا به تاسو داسې ولیکئ چې we feel movement in thigh muscle. نو په دې کې به تاسو څه ولیکئ؟ مومنټ. دا خبره چې دی یاد ساتئ. دا ستاسو په کتاب کې چې دی درکړلی څه ورکشیټ شانټې دی، خو اکټیویټي ده او د هغې سره دا کوېسچن چې دی ورکړلی. نو په تای مسل کې تاسو څه محسوس کړو؟ په تای مسل کې چې دی مونږ مومنټ محسوس کړو او د هغې نه علاوه تاسو دا ومویلی شئ چې ما ریفلیکس ایکشن چې دی هغه ما محسوس کړو. نو دا خو زموږ سره آنلاین کوېسچن شو، دغه جواب شو. بیا دویمه دی چې is the kicking of your legs. تاسو د خپل چې مخکې طرف ته کوم مومنټ کوي دا کیکینګ دی، اتوماتیک ریاکشن. آیا دا اتوماتیک ریاکشن دی او کنه دی؟ نو تاسو په دلته کې څه ولیکئ چې yes it is automatic. تاسو به څه ولیکئ؟ تاسو به ولیکئ چې yes it is automatic. دا اتوماتیک به تاسو په دې کرښه کې تاسو کتاب کې چې کوم درکړلی دا به تاسو په دې ذکر کوي. بیا سی نمبر تاسو له درکړلی چې can you control it. دا تاسو کنټرول کولای شئ. نو تاسو په دې کې ولیکئ چې نو we cannot control، یا به سمپلی ولیکئ چې نو. ٹھیک شو؟ نو مونږ ولې نشو کنټرول کولای؟ تاسو ماشومانو په دې خبره ځان پوه کړئ، مونږ ځکه نشو کنټرول کولای چې دا ریفلیکس ایکشن دی. ریفلیکس ایکشن مونږ دې ته وایو چې کله زمونږ سره داسې قسمه مومنټ کیږي یا داسې قسمه ایکشن کیږي چې په هغې کې د هغې کنټرول چې دی هغه مونږ نشو کولی، نو هغې ته ویلی کېږي ریفلیکس ایکشن. نو دغه شان دا هیمسټرنګ مسل چې دی دا په داسې طریقه باندې چې دی مومنټ شروع کړي، یعنې په دې کې داسې مومنټ راشي دا بره طرف ته چې دی مومنټ شروع کړي. چې کله بره طرف ته مومنټ شروع کړي زموږ سره دا کومه خپه چې ده نو دا مخکې طرف ته چې دی لاړه شي نو دا ریفلیکس ایکشن شو. دغه شان ریفلیکس ایکشن مونږ دې ته وایو چې داسې ایکشن چې هغه مونږ کنټرول کولی نه شو، هغه اتوماتیکي په هغې کې زمونږ سینټرل نروس سیسټم چې دی هغه انوالو نه وي او بالکل ډایرکټ چې دی هغه کېږي، نو دغه زموږ سره څه دی؟ دا ریفلیکس ایکشن دی. نو چې کله تاسو دا اکټیویټي کوئ د نی جرک ریفلیکس ماشومانو ته، نو تاسو به داسې چلو کوئ چې یو ماشوم به تاسو کېنوئ په کرسۍ باندې او غله دا کوم زنګون چې دی د زنګون نه د لاندې ځای چې دی دا به په یو څیز باندې چې دی ټچ کوئ، لږ تیز چې دی هغه به له راپرېږدئ. نو د ده دا خپه چې ده دا به مخکې لاړه شي. چې کله د ده دا خپه چې د مخکې لاړه نو دا درې کوېسچنې چې دي دا به تاسو ته مخې ته کوي. په دې به په پښتو باندې پوه کوئ چې کله تاسو له زو نی جرک ریفلیکس د زنګون نه د لاندې ځای ووامه نو تاسو به د خپل پتون په لاندیني ځای کې چې دی تاسو څه محسوس کړو. بیا چې کوم ستاسو خپه چې دی په دې کې چې کوم کیکینګ کیږي آیا دغه کیکینګ چې دی د اتوماتیک ریاکشن دی او که نه دی. بیا ورته دا ووایئ چې آیا دا تاسو کنټرول کولی شئ او که نه. چې کله تاسو په دې خبره باندې پوه کړو نو بیا به ته د ریفلیکس ایکشن په باره کې لږ شانتي معلومات چې دی هغه به تاسو ورکوئ. داسې سکون به ورله ورکوئ یا به تیره څیز راولئ په دې ګوته پورې یا په لاس پورې دا به له ونښلوئ. نو دا به ورته ووایئ چې ریفلیکس ایکشن مونږ دې ته وایو چې هغه ایکشن هغه زموږ کنټرول کې نه هغه اتوماتیک کېږي، دغه ریفلیکس ایکشن دی. دغه شان دا نی جرک ریفلیکس چې دی نو دا د دې نه هم ته مقصد دا دی، د دې اکټیویټي مقصد دا دی چې تاسو موږ په دې پوه کړو چې دا هم زموږ سره یو ریفلیکس ایکشن دی او د انسان په کنټرول کې چې دی دا نه. نو دا نی جرک ریفلیکس و کلاس 8 ساينس و. بیا په دې پسې که نور هم څه اکټیویټیز وي نو هغه به انشاءالله زه تاسو ته وخت په وخت باندې چې دی کومه. نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.